لوط علیه السلام د سدوم د علاقې ته راغی او د خلکو د دعوت شروع وکړو. په هر ځای کې د خلکو د نصیحتونه کول، بیانونه کول او دا خلک چې څومره په نرمۍ سره کېدلی شوه نو لوط علیه السلام نیکۍ او نیغې لارې طرف ته راوبلل. د لوط علیه السلام د قوم لا تذکره په قرآن کریم کې 18 پیرې راغلې ده. دغه شان په انجیل کې هم د خلکو تذکره راغلې ده او د خلک چې په کوم قبیحه کار کې اخته وو نو د هغې تذکره هم په دې کتابونو کې په تفصیل سره شوې ده. د امریکې یو کس دی د کولنس په نوم باندې، هغه په یو وخت کې د سدوم د علاقې ته راغی او په دې علاقه باندې ریسرچ او تحقیق وکړو او په دغه ریسرچ کې دا معلومه شوې وه چې په یو زمانه کې د دې علاقې د ټمپریچر د ګرمایش د 2000 نه واله د 3000 سنټیګریډ پورې رسېدلی و. دغه شان په دغه علاقه کې د انسانانو باقیات موندلی شوي دي، د ځناورو هډوکي چې غمات رامات موجود دي. پر افسوس خبره خو دا ده چې د یورپ، امریکې او برطانیې په شان ملکونه داسې دي چې په هغې کې د دې کار اجازت ورکړی شوی دی. په هغې کې سړی د سړي سره واده کولی شي، ښځه د ښځې سره واده کولی شي. بیا د افسوس خبره دا ده چې د بیماري په هر ځای کې عام شوې ده، که یونیورسټي ده، که کالج دی، که سکول دی، که مدرسه ده، په هر ځای کې دا فعل عام شوی دی. نو الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. زموږ نوجوانان چې نن سبا هغوی په دې مرض کې اخته دي، الله دې هغې دې مرض نه وساتي. د انسانانو په تاریخ کې مخکې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی د خپل ناشنا او بدو اعمالو د وجې نه مخ د ځمکې نه همیشه دپاره فنا شوي دي. د دغه خلکو آثار نن سبا هم موجود دي او ځای په ځای باندې راښکاره کېږي او د هغوی هغه باقیات چې کله میلاو شي نو انسان په حیرت کې پرېوځي چې اخر دا څنګه خلک وو، څنګه عجیبه انسانانو چې د خپلې زمانې او ناشنا او چېرته زندګي به یې تېروله او بیا د همیشه دپاره مخ د ځمکې نه فنا شوي دي. نو دا کوم خلک چې د دغه انسانان په ځمکه باندې ریسرچ او تحقیق کوي نو دغه خلک اکثر ملحدین وي، لیکن داسې دریافتونه هغوی په حیرت کې پرې باسي چې اخر داسې انسانان ولې د ځمکې نه فنا شو، اچانک ولې په دې باندې فنا راغله. حالانکې دې سوال جواب په مذهب کې ډېر په ښایسته طریقې سره پروت دی. په آسماني کتابونو کې دغه قومونو تذکره راغلې ده سره د قرآن کریم نه او ښه په تفصیل سره الله دې خلکو تذکره کړې ده چې د څرنګه خلکو د دوی زندګي څنګه وه او اخر دوی فنا ولې شو. نو دغه خلکو له تذکره کول په دې آسماني کتابونو کې د دوی د واقعیت را نقل کول موږ ته دا صرف تشه قصه نه وي بلکې په دې کې دننه پوره عبرت پروت وي زموږ دپاره. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دې واقعیاتو سره یو دمکي راکوي او فرمایي که تاسو چېرته داسې کارونو ته ورنږدې شوئ لکه څرنګه چې دغه قومونه ورنږدې شوي وو نو ستاسو سره به هم دغه شان کارونه وشي لکه څرنګه چې دغه خلکو سره شوي وو. نو ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د لوط علیه السلام د قوم تذکره کوو چې دا قوم په خپله زمانه کې په سرکشۍ او فحاشۍ کې اعلی مرتبې ته رسېدلی وو او په خپله زمانه کې دوی داسې کارونه شروع کړي وو چې هغه دې خلکو نه مخکې هېڅ هم نه و کړي په مخ د ځمکه باندې. دې خلکو د فحاشۍ او بېحیایۍ دپاره ناشنه لارې اختیاري کړې وې او د دې خلکو دا کار داسې و چې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات ناراضه کړی و او بیا په اخره کې په دې خلکو باندې داسې عذاب راغی چې هغه دوی نه مخکې په هېچا باندې نه و راغلی په دوی باندې ځمکه الټه شوې وه او د کاڼو باران پې شوی و. نو ملګرو د دې علاقې دا خلک څنګه هلاک شوي وو او دوی څنګه ختم شو، څنګه مخ د ځمکې نه فنا شو او تاریخي لحاظ سره چې دې خلکو څنګه تذکره راغلې ده هغه بیانوو. نو راځئ زموږ سره. نو ملګرو کومه زمانه کې چې ابراهیم علیه السلام د عراق په یو ښار بابل کې پیدا شوی و نو په دغه زمانه کې د شام چې کومه علاقه ده نن سبا اردن او فلسطین د دې په مابین کې علاقه ده چې هغه د سدوم ویلی کېږي. په دې ځای کې ډېر خلک آباد شوي وو. په دې کلي کې 15 غټ ښارونه وو. په هر یو ښار کې ډېر خلک آباد وو او په دې ښارونو کې خاص کر سدوم ښار ډېر مشهور و چې هغه د خلکو لپاره دارالحکومت و. تاریخي لحاظ سره دا ویلی کېږي چې دا ځای ډېر زیات ښایسته و په خپله زمانه کې. په دې ځای کې چینې موجود وي، باغات و او قدرتي طور باندې ډېر ښایسته ځایونه وو چې د لرې لرې ځای نه مو له خلک چکر له راتلل. لکه نن سبا زمانه کې چې خلک د چکر او سیاحت دپاره مختلف قسمي ملکونو ته چکر لګوځي دغه شان خلک به د سدوم علاقې ته راتلل په دغه زمانه کې. نو دغه وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام هجرت وکړو د عراق نه او فلسطین ته راغی نو په دغه ټایم کې د ابراهیم علیه السلام سره د هغه وراره لوط علیه السلام هم موجود و. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره و، د هغه د ورور هاران زوی و. چونکې ده په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی و دې و چې هغه د سره یو ځای هجرت وکړو د عراق نه فلسطین ته. وایي کله چې ابراهیم علیه السلام فلسطین ته راورسېدو نو په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام له پیغمبري ورکړه او هغه ته دا حکم وکړی شو چې ته د سدوم علاقې ته لاړ شه او دغه خلکو له توحید طرف ته دعوت ورکړه. مورخین په خپل کتابونو کې لیکلي دي وایي سدوم د علاقې ته خلک د بهر نه ډېر راتلل د چکر دپاره او په دې کار باندې به د دې علاقې د خلک خفه کېدل، غوسه کېدل به. دې وجې نه به دې خلکو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې اخر موږ به د خلک څنګه منع کوو کوم چې د بهر نه راځي زموږ دې علاقې ته. نو اخر کې دې خلکو په دې باندې مشوره راغله
چې دغه خلکو سره به موږ بدکاري کوو، د هغوی عزتونه به لوټ کوو، کوم چې بهر ښارونه نه راځي زموږ دې ځای ته. نو په دې طریقې سره په دې خلکو کې بېحیایي شروع شوه، د فحاشۍ ابتدا وشوه. بیا په دې خلکو کې ناکاره کار دا و چې دې خلکو به هم جنس پرستي کوله، یعنې سړي به د سړي نه خواهش پوره کوو او زنانه به د زنانه نه. او دا دومره بدترین عمل و چې په دغه زمانه کې هیڅ هم دا کار نه و کړی. یعنې د لوط علیه السلام د قوم اولني انسانانو په مخ د ځمکه باندې چې دوی د دې کار ابتدا کړې وه. او په قرآن کریم کې هم دا رانقل دي. لوط علیه السلام د خپل قوم ته ویلي و چې ای قومه تاسو داسې یو کار ته راتګ کوئ چې ستاسو نه مخکې هیڅ هم نه دی کړی. وایي لوط علیه السلام د سدوم د علاقې ته راغی او دې خلکو ته دعوت شروع کړو. په هر ځای کې د خلکو د نصیحتونه کول، بیانونه کول، او دا خلک چې څومره په نرمۍ سره کېدلی شوه، نو لوط علیه السلام نیکۍ او نیغې لارې طرف ته راوبلل. لیکن د دې خلکو بدنصیبي دا وه چې دوی پر خپل بد کار کې ډېر جوور ورننوتي وو. او بیا غټ د افسوس خبره دا وه چې دې خلکو به په دې کار باندې فخر کوو. په ښکاره مجلسونو کې به دوی بدکاري کوله. دې خلکو ودونه پرېښودي وو او دغه لاره اختیاره کړې وه چې هغه د فطرت نه هم ډېره خلاف وه. د لوط علیه السلام د قوم دا تذکره په قرآن کریم کې 18 پیرې راغلې ده. دغه شان په انجیل کې هم د دې خلکو تذکره راغلې ده. او دا خلک چې په کوم قبیحه کار کې اخته وو، نو د هغې تذکره هم په دې کتابونو کې ښه په تفصیل سره شوې ده. نو خلاصه دا ده چې لوط علیه السلام دې قوم ته د یوې زمانې پورې دعوت وکړو او بار بار یې د خلک په دې خبره باندې پوه کړل چې تاسو په کوم کار کې اخته یې، نو دا ناروا کار دی، اخلاقي او شرعي طور باندې دا لوی جرم دی. لیکن کله چې د خلک پر خپل کار باندې جوخ ولاړو او د لوط علیه السلام د خبرې نه منله، نو په دغه ټایم کې الله سبحانه وتعالی په دې قوم باندې د عذاب راوستلو فیصله وکړله. بل عجیبه خبره دا وه چې د لوط علیه السلام خپله بیبي هغه هم د دې قوم سره په دې کار کې ملګري شوې وه. دې د لوط علیه السلام خبره نه ومنلې، ایمان یې نه و راوړی. ویل کېږي چې د لوط علیه السلام یو څو لوڼه وي چې صرف هغو په هغه باندې ایمان راوړی و او نور داسې مؤمنان نه و په دې علاقه کې. نو دغه ټایم کې د الله سبحانه وتعالی طرفه څه ملایک راغلل د ابراهیم علیه السلام خواله. وایي کله چې دا ملایک د میلمنو په صورت کې راغلل د ابراهیم علیه السلام کور ته، نو دوی لاړو او یو سقی یې ورید کو د میلمنو دپاره، هغه یې راوړو او دوی ته یې کېښودو. لیکن ملایک چونکې خوراک نه کوي، دې وجې نه هغوی خپل لاس دې ته نه رانږدې کوو. وایي کله چې ابراهیم علیه السلام دا حالت ولیدو نو هغه په یره کې شو. د دغه زمانې دا عادت و چې کله به یو قوم د بل چا سره دښمني کوله، نو دې خلکو به د دغه قوم د کور نه خوراک نه کوو. یعنې په دغه قومونو کې د حمیت او غیرت په دې مرتبه کې موجود و چې د چا د کور ډوډۍ به یې خوړله، نو بیا به یې دغه خلکو سره دښمني نه کوله. دې وجې نه ابراهیم علیه السلام په یره کې شو چې دا خلک خوراک ولې نه کوي. نو دې ملایکو ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکړو چې موږ ملایک یو او د الله سبحانه وتعالی طرفه ته موږ زیری راوړی دی. وایي په دغه ټایم کې د ابراهیم علیه السلام عمر 90 کالو ته رسېدلی و، یا د دې نه هم زیات. خو ملایکو ابراهیم علیه السلام ته وویل چې الله به تعالی یو زوی درکوي. ابراهیم علیه السلام په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو په دې زیري باندې. لیکن هغه هم بیا سوچ وکړو چې د زیري دپاره خو یو یا دوه ملایک کافي و که نه، دا دومره ډېر ملایک چې راغلي دي، اخر د دې وجه څه ده؟ نو هغوی ورته وویل چې مونږ راغلي وو د لوط علیه السلام په قوم باندې د عذاب دپاره. چونکې ابراهیم علیه السلام ډېر نرمدلي انسان و او هغه ته پته وه چې کله یو قوم یو انسان د الله په عذاب کې راګیر شي، نو هغه بیا چېرته هم د هغې نه خلاصېدی نه شي. دې وجې نه ابراهیم علیه السلام دغه ملایکو سره بحث شروع کړو او دوی ته یې وویل چې تاسو ولې په دغه خلکو باندې عذاب راولئ؟ په دوی کې خو پیغمبر موجود دی د لوط علیه السلام په شان. آیا تاسو په داسې قوم باندې عذاب راولئ چې په هغې کې 50 کسان مؤمنان وي؟ نو ملایک ورته وویل چې نه، په کوم قوم کې 50 مؤمنان هم موجود دي، موږ په هغو باندې عذاب نه راولو. نو بیا یې تپوس وکړو که چېرته 30 کسان موجود دي، نو بیا هغوی وایي که 30 موجود دي بیا هم عذاب نه راولو. تر دې چې دا کسان ناکامېدل، تر دې چې ابراهیم علیه السلام ووایي که په دې خلکو کې 15 کسان موجود دي، نو آیا بیا به هم عذاب راولئ په دوی باندې؟ نو ملایک وویل چې نه، که 15 کسان موجود دي بیا هم په دغه خلکو باندې موږ عذاب نه راولو. لیکن د لوط علیه السلام په قوم باندې افسوس خبره دا وه چې په دغه خلکو کې 15 مؤمنان هم نه وو. الله فرمایي فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین. الله فرمایي چې په دغه خلکو کې موږ مسلمانان مونده نه کړو، یعنې ټول اول نه تر اخره پورې په ګناهونو او بېحیایۍ کې اخته وو. ملایکو ابراهیم علیه السلام ته وویل چې دې عذاب نه به لوط علیه السلام او دغه اهل د نجات میلاویږي. دغه ملایک د ابراهیم علیه السلام د کور نه را روان شو او د لوط علیه السلام ځای ته راغلل، یعنې سدوم علاقې ته. چونکې دا ملایک د ښایسته نوجوانانو په صورت کې راغلي وو. دې وجې نه د لوط علیه السلام دا قوم په دوی باندې خبر شو او ټول ورمنډه کړه د لوط علیه السلام دې کور ته. وایي لوط علیه السلام دې میلمنو له خپل کور کې ځای ورکړو، لیکن په زړه کې خفه هم شو چې اوس زما دې قوم ته دې خلکو پته ولګي، نو زه به څنګه د خپلو میلمنو حفاظت کوم د دې قوم نه. خو لږ ساعت بعد وایي دغه شانتي وشوه. دغه قوم وایي په منډه باندې را روانو، د لوط علیه السلام دې کور ته یې منډه وهله، راغلل او لوط علیه السلام ته یې وویل چې خپل دا میلمانه موږ ته حواله کړه. وایي دې پیغمبر بهر ته راووت او دې خلکو ته یې بیا نصیحت شروع کړو چې خلکو تاسو د خپل کار نه قلار شئ
الله ستاسو دپاره زنانه پیدا کړي دي، تاسو خو نارینه خلک یې، تاسو ولې داسې کار کوئ؟ او بیا د میلمنو سره تاسو لاړ شئ د زنانو سره نکاح وکئ او د دې بېحیایۍ نه ځان وساتئ. و دې قوم بار بار اصرار کوو، لوط علیه السلام دې دمکي ورکوله بار بار چې ته موږ پرېږده د خپل کار ته. وایي په دغه ټایم کې د الله د پیغمبر لوط علیه السلام ډېر زیات خفه شو او دا خبره یې وکړه چې کاش زما مضبوطه ملا وې، زما نه شاته مضبوط خلک موجود وې، یا یو مضبوطه قیله وې چې زه په هغې کې رابند وې. علما لیکلي دي چې د دې خبرې دوه مطلبه کېدلی شي. یو مطلب یې دا دی چې لوط علیه السلام د ملایکو ته متوجه شو، هغه ته را پته نه و چې دا ملایک دي، او دی ورته ووایي چې زما څه وس او طاقت نه رسي، که زما وس او طاقت رسېدلی ما به تاسو بچ کړی وی د دې قوم نه، لیکن زه یوازې کس یم، زه به تاسو څنګه بچ کړم. ادم تفسیر علما داسې کړی دی، وایي نه لوط علیه السلام دې خلکو ته ووایي چې کاش زما سره طاقت موجود وي ما به تاسو ټول وجلی وی، د ډنډې په زور باندې به ما تاسو د خپل کار نه منع کړی وی. او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله دې رحم وکړي په لوط علیه السلام باندې چې هغه په داسې سخت وخت کې د مضبوطې قیلې تمنا کوله. وایي دې وجې نه د لوط علیه السلام نه بعد چې څومره پیغمبران راغلي دي نو الله سبحانه وتعالی د دغه قوم په اوچتې کورنۍ کې پیدا کړي دي. وایي خلاصه دا وه چې کله لوط علیه السلام د بار بار نصیحتونو تنګ راغی او ملایکو ته پته ولګېده چې دا قوم اوس داسې نه قلاریږي. وایي دا ملایک راپاڅېده او لوط علیه السلام ته یې وویل چې ته مه غمجن کېږه، موږ ملایک یو، دا خلک موږ ته نشي رارسېدی. وایي په دغه ټایم کې لوط علیه السلام په اطمینان کې شو. او په بعضې تاریخي روایتو کې راغلي دي چې په دغه ملایکو کې جبریل علیه السلام هم موجود و. وایي هغه راپاڅېدو او دا څومره خلک د کور مخې ته ولاړو او دوی په خپل وزر باندې ووهل. وایي په دې کار سره دا ټول قوم ړانده شو، د سترګو نظر یې لاړو او د دغه ځای نه دا خلک واپس شو. بیا دې ملایکو لوط علیه السلام ته ووایي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته امر کړی دی چې په دې خلکو باندې عذاب راولئ، نو ته سحر وختي خپل بچي ځان سره که او د دې علاقې نه وځه او شاته به ګورئ نه. خو لوط علیه السلام دې خلکو دومره تنګ کړی و چې هغه دې ملایکو ته ووایي چې آیا اوس پې عذاب نه راولئ، سحر ته خو لا ډېر شی ټایم دی. نو دې ملایکو ورته ووایي چې ته غمجن کېږه مو، الیس الصبح بقریب، آیا سحر نږدې نه دی؟ د دې نه معلومیږي ملګرو چې په انبیاو باندې څومره سختې او تکالیف راغلي دي، د څومره مشکلاتو سره مخ شوي دي او دا ډېر ګران کار دی ملګرو. د دې اندازه صرف هغه خلکو ته کېږي چې هغه په خپله داعیان وي، خلکو ته دعوت ورکوي نیکۍ طرف ته، او په دغه دوران کې دغه عوام نه څوک راپاسي او دغه داعي بې عزته کړي، هغه ته بدې ردې ووایي، نو دا ډېر سخت وخت چې انسان یې نشي برداشت کولی. نو بالاخره دغه شانتې وشوه. لوط علیه السلام سحر وختي خپل اهل او متبعین د ځان سره کړو او د دې کلي نه بهر ته ووتو. بعضې خلکو ویلي دي چې د لوط علیه السلام سره د هغه بیبي هم روانه وه او دوی ته ویلی شوي چې تاسو به شاته نه ګورئ، لیکن د لوط علیه السلام دې ښځې وایي شاته وکتل نو په دغه ټایم کې د هغې نه کمر جوړ شو. او د سدوم په دې علاقه کې هم اوس داسې یو کمر موجود دی او خلک وایي چې د لوط علیه السلام د ښځې هغه جسد دی چې کمر ته بدل شوی دی. لیکن ملګرو دا خبر په صحیح حدیث کې نه ده رانقل، اسې اسرائیلي روایتو کې رانقل ده او داسې یقیني خبره نه ده. هم البته دا خبره ثابته ده چې د لوط علیه السلام دا ښځه د دې قوم سره هلاکه شوې وه په دې عذاب کې. وایي کله چې لوط علیه السلام د دې کلي نه ووتو نو د سدوم علاقې په دې خلکو باندې چغه ووالی شوه او د دې چغې نه بعد د دې خلکو د ځمکه اوچته کړی شو بر اسمان ته. او په یو روایت کې راځي چې د دې خلکو د کورونو د ځناورو او ماشومانو غوازونه بر په اسمان کې ملایکو واورېدل او دا خزینه د ځمکه په دې خلکو باندې الټه شوله او د دې سره سره په دې خلکو باندې د کاڼو باران شروع شو. یعنې 3 عذابونه مسلسل په دې خلکو باندې راغلل، په یو وخت کې اچانک پې راغلل، چغه پې ووالی شوه، ځمکه پې الټه شوه او د کاڼو باران پې وشو. عام کاڼي نه بلکې سره شوي کاڼي چې په یو کس باندې به لګېده او د هغه بدن به بالکل ایره کېدو. دغه شان مسلسل په دې خلکو باندې د عذاب راغلی وخته پورې او په دې عذاب سره د دې خلکو هغه نام و نشان همیشه لپاره ختم شو. هغه علاقه هغه کلی چې دې خلکو به ناز کوو ځان ورته په مخ د ځمکه باندې اوچت خلق ښکاره کېدو، همیشه دپاره مخ د ځمکې نه فنا شو. چونکې دې خلکو په خپله زمانه کې داسې کار شروع کړی و چې هغه مخکې انسانانو کې چا نه و کړی. دې وجې نه په دې خلکو باندې داسې عذاب راغی چې هغه مخکې به چا باندې نه و راغلی. او دا یوه قاعده ده چې ته څنګه عمل کې نو هغه شان جزا به درته میلاویږي. د دې خلکو د عمل ناشنا و چې چا نه و کړی مخکې، دغه شان عذاب هم ناشنا راغی چې مخکې به چا نه و راغلی. د امریکې یو کس دی د کولنس په نوم باندې، هغه په یو وخت کې د سدوم دې علاقې ته راغی او په دې علاقه باندې ریسرچ او تحقیق وکړو او دغه تحقیق نه معلومه شوه چې واقعي دې علاقې والا خلک اچانک غایب شوي دي د ځمکې نه. په دې خلکو باندې عذاب اچانک راغلی و چې دا خلک پکې د خپل ځان د حفاظت دپاره د منډې دپاره نه برابر شوي. ناشنا خبره دا ده چې بحر مردار کوم چې ډیډ سی ویلی کېږي دا په دنیا کې له ټول نه لاندنۍ حصه ده د کوم سره چې سدوم علاقه موجود ده. لکه په دنیا کې له ټول نه دنګ ځیګونه د کیټو په شان غرونه دي که نه، دغه شان د ټول نه لاندې علاقه هغه ډیډ سی ده
چې هغه د سمندر د سطح نه ډیره لاندې ده او دا چې ورواله دین معلومیږي چې د ځمکه د دې نه برو چې ته شوی و بیا برګ الټه شوی د پرې خلکو باندې دی وجه نه د ځمکه ډیره لاندې تللی ده د سمندر د سطح نه راځي لاندې ډیر جوړ شوی دی دغه شان په دغه علاقه کې د انسانانو باقیات موندل شوي دي د ځناور وډو کې چې غمات رامات موجود دي دغه شان کمران پکې موجود دي چې هغه په خاص شکل کې دي او په دغه ریسرچ کې دا معلومه شوی و چې په یو زمانه کې د دې علاقې د ټمپریچر د ګرمایش د 2000 نواله د 3000 سنټیګریډ پورې رسیدلی چې په هغې کې د کورونه کاڼي او انسانان بالکل ولی شوي دي دومره ګرمایش د ژوند سره متعلق چې کوم ضرورت دي هغه پکې موندل شوي دي په دې علاقه کې دغه شان بعضې خلک وایي چې د بحر مردار په دې کې دننه ډېره مالګه پرته ده ډېر مالګین ځای دی چې په دې کې هېڅ قسمه مخلوق ژوندی نشي پاتې کېدی وایي د هغې وجه هم دا عذاب دی چې د هغې د وجې نه د دې اوبو هغه خوند بالکل بدل شوی دی او دلته مالګه سیوا شوې ده خو دا د بعضې خلکو رایه ده یقیني طور باندې داسې نشي ویلی کېدی خلاصه دا د ملګرو چې د لوط علیه السلام قوم په ډېر غټ جرم کې اخته و دې وجې نه دا خلک د یو غټ عذاب ښکار شو الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې رحم وکړي د لوط علیه السلام په قوم کې چې کومه بیماري موجود وه نن سبا هغه هم د نوجوانانو ته رامنتقل شوې ده زموږ په دې علاقو کې دا بیماري ډېره خوره شوې ده هم جنس پرستي ډېره سیوا شوې ده پر افسوس خبره خو دا ده چې د یورپ امریکا او برتانیې په شان ملکونه داسې دي چې په هغې کې د دې کار اجازت ورکړی شوی دی په هغې کې سړی د سړي سره واده کولی شي ښځه د ښځې سره واده کولی شي او دوی له بالکل حقه حقوق ورکولی کېږي کوم چې ښځې او خاوند له ورکړی شوي دي او دا ډېر غټ جرم دی ملګرو بیا د افسوس خبره دا ده چې دا بیماري په هر ځای کې عام شوې ده که یونیورسټي ده که کالج دی که سکول دی که مدرسه ده په هر ځای کې دا فعل عام شوی دی دا بهایي عامه شوې ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله لیکلی دي چې د لوط علیه السلام د قوم د عمل کول دا ډېر غټ جرم دی اخلاقي جرم دی په دې سره خاندان خرابېږي په دې سره نسلونه تباه کېږي او یو معاشره د الله د عذاب مستحق ګرځېږي په دې کار سره یو سړی یو نوجوان پوره اخلاقي معیار ته چېرته هم نشي رسېدی کله چې هغه په دې مرض کې اخته وي په دې زمانه کې د مور پلار او د استاد ذمهواري ډېره شوې ده دوی له پکار ده چې په خپل زامنو په خپلو بچو او خپل شاګردانو باندې نظر وساتي د هغوی په زړونو کې د هغوی په ذهن کې د دې کار قباحت واچولی شي دا کار داسې دی چې فطري ډول باریم د انسان د ذهن نه مني انسان ډېره کرکه محسوسوي چې کله په فطرت باندې برابر وي دې وجې نه مخکینو علماو به دا خبره کوله وایي که لوط علیه السلام د قوم د تذکره الله موږ په قرآن کریم کې نه وی کړی د دې د مثال نه وی ذکر کړی نو موږ به دا خبره نه منله چې اخر داسې څنګه کېدی شي چې یو سړی د بل سړي سره خپل حاجت پوره کوي یعنې دغه انسان چې کله پاک دامن وي سړی فطري طور باندې برابر وي دې وجې نه په شریعت کې هم د دې کار دپاره غټه سزا مقرر شوې ده او د الله رسول فرمایلی دي چې کله دوه کسان داسې کار وکړي نو تاسو د دواړه ووژنئ دا قتل کوي دغه شان بعضې علما وایي چې کوم یو سړی داسې کار کوي نو په کار ده چې هغه دې د بر اوچت ځای نه راوغورځولی شي ښکته بعضې علما وایي چې په اور دې وسوځولی شي د داسې انسان لپاره ناشنا سزاګانې علماو ذکر کړي دي نو الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې رحم وکړي او زموږ نوجوانان چې نن سبا هغوی په دې مرض کې اخته دي الله دې هغې دې مرض نه وساتي او دا بیماری د الله زموږ د دې علاقو نه ورکه کړي اخرنۍ خبره دا د ملګرو چې زموږ په خلکو کې دا خبر مشهوره شوې ده چې کوم خلک د لوط علیه السلام د قوم دا کار کوي نو دې کار ته هغوی لیوات وایي یا هغه سړي ته دا خلک لوطي وایي او دا اصطلاح استعمالول دا غلط کار دی لیوات یا لوطي دا دواړه غلط الفاظ دي د دې کار دپاره دا الفاظ شریعت نه دي وضع کړي او دا خبره یاد ساتئ څومره هم چې اخلاقي برایانې دي په معاشره کې اخلاقي بدکاریانې دي د هغې دپاره نومونه په الهامي کتابونو کې موجود دي هغې له د ځانه نوم ورکول دا مناسب خبره نه ده اوس د لوط د نوم معنی څه ده دا کتل غواړي د لوط د نوم معنی ده اصلاح کوونکې برابرونکې او دا کوم خلک چې د لوط نه دغه معنی اخلي نو دا غلطه خبره ده بلکې دې کار ته داسې وویلی شي چې د لوط علیه السلام د قوم د عمل داسې دې وویلی شي دغه کار ته لیوات ویل یا لوطي ویل دا نامناسبه خبره ده او داسې ویل نه دي پکار نو ملګرو موږ چې کومه تاریخي سلسله شروع کړې ده د په هغې کې 11 نمبر درس انشاءالله پر روان درس کې به د ابراهیم علیه السلام چې کوم زامن دي د هغوی مکمل تاریخ تاسو ته وړاندې کوو او دا به ډېر مفید وي ستاسو دپاره انتظار کوئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته